د ولسي جرګې یو شمېر غړو د کرکټ بورډ عمومي رئیس فرحان یوسفزی وستایه. د هیواد د ولسي جرګې یو شمېر درنو غړو د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي فرحان یوسفزي ته د وروستیو لاسته راوړنو او فعالیتونو له امله د اعزاز پګړۍ ورپسر کړه. په دغه ناسته کې د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون مشر ښاغلي انجینر هلمند نورو درنو استازو هر یو ښاغلي ګل احمد کمین، حمید الدین یوال راش او ګلزمان نایب په خپلور خبرې وکړې. دوی په نړیواله کچه د افغان کرکټ لاسته راوړنې د قدر وړ وبللې او زیاته کړه دوی به تل د افغانستان د کرکټ د پرمختګ ملاتړ کوي او همدارنګه یې پر هیوادوالو غږ وکړ چې د کرکټ د پرمختګ لپاره سره یو شي. د ولس درنو استازو په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو ترمنځ د وروستیو رامنځته شویو ستونزو په حال کې دغه ادارې د مشر ښاغلي فرحان یوسفزي مثبت ګامونه وستایل او ډاډ یې څرګند کړ چې د ښاغلي یوسفزي په مشرتابه کې به د افغانستان کرکټ بورډ د لا ډیرو لاسته راوړنو شاهد واوسي. د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلي فرحان یوسفزي همدارنګه د ولس له استازو مننه وکړه او زیاته کړه چې د دوی ستاینه به زما کاري انرژي نور هم زیاته کړي. ښاغلی یوسفزي د ولس له استازو سره د وروستیو لاسته راوړنو په اداره کې د روڼتیا رامنځته کولو او د راتلونکو پلانونو په هکله هم بشپړ معلومات شریک کړل. ښاغلي یوسفزي په خپلو خبرو کې زیاته کړه کرکټ بورډ یوه ملي اداره ده او دې ادارې ته د هر افغان هیله او امیدونه شته ترڅو ترې خوشحاله خبرونه ترلاسه کړي. ښاغلي یوسفزي دغه راز وویل ژمن دی چې د تیر په څیر په پوره صداقت او ایماندارۍ د افغانانو د خوشحالۍ او د هیواد د سرلوړۍ لپاره خدمت ته دوام ورکوي.